چې کم خلق په شپه د قدر باندې 2 رکعاته نفل وکي نو الله جل شانه دغه 2 رکعاته نفل د 1000 میاشتو نه زیات په عبادت باندې قبلوي. الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. یعنی الله جل شانه فرمایي چې شپه د قدر د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات اجر او ثواب لري. مطلب دا چې کوم یو انسان په شپه د قدر باندې یعنی لیلۃ القدر باندې عبادت وکي اگر چې 2 رکعات نفل وکي نو الله جل شانه به دغه مسلمان ته دغه عابد ته چې عبادت وکړو دا 1000 میاشتو نه زیات ثواب او اجر و نصیب کی. ګران کتونکو آیا الله جل شانه دغه شپه دغه مسلمانانو نه دغه بندگانو نه ولی مخفي کړي دو ولی پټه کړي دو؟ په دې کې څه حکمت دی؟ په دې کې زه تاسو ته دوی خبرې کول غواړم. ګران کتونکو مفسرین لیکي چې الله جل شانه غواړي چې زما بندا په دغه آخري عشره کې په هر تاک شپه باندې که هغه 20م دی که هغه 23م دی که هغه 25م دی که هغه 29م دی که هغه 1 دی په دغه هر شپه باندې زما بندا په دې لالچ باندې شپه تیر کی ما ته عبادت وکي ما ته سر په سجده باندې سملی زما په حضور کې لاسونه اوچت کی چې الله دا کې د شپه د قدر وګرځيږي زما دغه دعاګانې قبول کړي زما دغه سجدې قبول کړي زما دغه صدقات قبول کړي زما دغه عبادت قبول کړي. نو په دا وجه باندې الله جل شانو ته دا خوښه دو چې زما بنده په هر ساعت کې مانه دعا وغواړي زما بنده په هر ساعت کې ماته سر په سجده باندې کیدي زما بنده په هر ساعت کې ماته چې د دعاګانې کوي او مانه چې د خپل ګناهونو مغفرت طلب کوي. لکه څنګه الله جل شانه زموږ او تاسو نه د جمعې په ورځ باندې هغه ساعت چې په کم ساعت کې الله جل شانه د انسان دعا قبلوي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې د جمعې مونځ چې کله وشي د هغې نه وروسته تر مازدیګره پورې یو داسې ساعت دی یو داسې سکندونه دي که چېرته یو انسان په دغه ساعت کې دعا وغوښته نو الله جل شانه به هغه انسان نه هغه دعا په هغه وخت باندې قبوله کړي په هغه ساعت باندې قبوله کړي. خو لیکن دغه ساعت زموږ او تاسو نه پټ دی. وجه څه دو؟ وجه دا چې په دې کې د الله جل شانه دغه حکمت دی چې دغه بنده جمعې مونځ نه وروسته واخله تر هغه مازدیګره پورې په هر ساعت کې په دې لالچ باندې دعا وکړي چې الله شاید هغه ساعت راشي چې کوم ساعت کې دغه دعا قبليږي. او همدغه رقم الله جل شانه زموږ او تاسو نه مرګ چې هغه پټ کړی دی. وجه څه دو؟ حکمت څه دی؟ حکمت پکې دا دی چې الله جل شانه غواړي چې دغه انسان په هر ساعت کې په هر وخت کې د وجې د مرګ د یری نه او د وجې د مرګ د خوف نه دغه انسان په هر ساعت کې چې زما عبادت کوي زما ذکر کوي زما شکر ادا کوي نو په دا وجه باندې الله جل شانه د انسان نه دغه مرګ چې دا مخفي او پټ کړو. لکه څنګه الله جل شانه موږ تاسو نه چې د ورځ د قیامت چې دغه پټ کړی دو. په دې کې حکمت څه دی؟ په دې کې حکمت دا دی چې الله جل شانه غواړي چې دغه انسان په هر ساعت کې په هر وخت کې که ورځ وي او که شپه وي په دا خبره باندې چې د خوف زده وي چې اسنه چې سبا ورځ د محشر چې قائم شي اسنه چې سبا ورځ د محشر چې دا قائم شي سلا زکه چې الله جل شانو دا د انسان نه پټکړي واغې ته علم نشتا نو په دا وجه باندې په دا خوف باندې په دا ير باندې دغه انسان چې دی په زمګه کې کاغه ورځ وي او کاغه شپه ګناه نه کوي او په دا ير او په دا خوف باندې دغه انسان په هر ساعت کې په هر وخت کې چې د سر په سجده باندې پروت وي هغه زما شکر ادا کوي هغه زما ذکر اذکار کوي او هغه زما عبادت کوي نو په دا وجه باندې الله جل شانه داسې یو څو اشیاء چې دا مخفي او پټ کړي دي نو په دغه کې چې دی یو شپه د لیلۃ القدر ده. ګران کتونکو لیلۃ القدر زموږ او تاسو نه مخفي او پټه دو. خو زه تاسو ته یو طریقه ښایم چې کم خلک په شپه د قدر باندې 2 رکعات نفل وکي نو الله جل شانه دغه 2 رکعات نفل د 1000 میاشتو نه زیات په عبادت باندې قبلوي. دغه شان دي کچا 1 روپیه صدقه کړه الله جل شانه به د 1000 میاشتو د صدقو نه زیات په عبادت باندې د الله جل شانه د بندنه قبول کی. نو د دې پارسه تاسو ته یو دا طریقه خایم نو تاسو له بکاده چې په دغه اخري اشاره کې په هر شپه باندې چې چا چې څومره وسوي د وس مطابق چې صدقه وکي اگر چې 10 روپیه خو په هر شپه باندې ته چې دغه 10 روپیه صدقه کوا او په هر شپه باندې کم از کم 2 رکعات نفل کوا نو کم از کم ته چې په هر شپه باندې 2 رکعات نفل کوي او 10 روپیه صدقه کوي نو خام په دغه 10 شپو کې یو شپه داسې چې هغه د لیلۃ القدر دو نو ته چې په هر شپه باندې کوي نو خامخا ستا دغه 2 رکعات نفل او دغه 10 روپیه صدقه نو دا چې په شپه د لیلۃ القدر باندې راشي او الله جل شانه په حضور کې چې دا په اخلاص کې تو کې او شپه د لیلۃ القدر یو ستا دغه 2 رکعات نفل چې دا د الله په حضور کې ادا شي او الله جل شانه دا قبول کړي نو تعالی بعد دغه 2 رکعاتو نفل او برکت باندې د 1000 میاشتو نه سوا د عبادت اجر او ثواب در
نصیب کړي. نو په دې وجه باندې چې په آخري عشره کې په هر شپه باندې چې صدقه کول پکار دي او په هر شپه باندې چې ذکر اذکار کول پکار دي او په هر شپه باندې چې کم از کم 2 رکعات نفل او چا چې زیات په وس کې پکار دي چې زیات نفل ادا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.